قربان 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 افغانستان زمخ پروان دی زو کندهار ښار په دوهمه ناحیه د کاریز بازار په سیمه کې د دوو کوڅو د اساسي رغولو کار جریان لري. سلبا کړو د نړۍ ورکې سوې خو نړۍ اوس مو زیبا زیبا دا کوڅې چې تقریبا 450 متره اوږدوالی او 7 متره پلنوالی لري 3 هفتې مخکې یې رغنیزې چارې پیل شوې. تر دې مهاله یې 80% کارونه مخته تللي او پاته کارونه به یې د 1 هفتې په موده کې پای ته ورسیږي. په دې رغنیزه پروژه کې هر ورځ 10 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. 15 کسان په مسلکي ډول او 15 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. موږ د دولت څخه ډېر خوشحاله یو، هم په کار باندې اخته یو، هم د دولت دغه خپل د هېواد ابادي ده چې کوڅې مو سمیږي، خوندورې کېږي، خټې و بارانونو دا چې کېږي هغه ګردورې کېږي. د دې کوڅو په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسېدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ولی فعلا شکر الحمدلله راضی هستی از دولت و از امارات که بسیار این کمک کلانی که به ما میدن به خود ولی شکر الحمدلله آرامی هست، همه چیز هست، شکر راضی هستیم و بیخود خیلی خوب است. حاجی سلطان محمد د دویمې ناحیې اوسېدونکی یم. چې د خدای خیر د ښاروالۍ والا ته ورکړي دا زموږ د دغه کیسې را منظور کړل، ښې په جوړ کړل او دا خلک یې ګردن په کار کړل. موږ ډېر خوشحاله، خدای یې خیر ورکړي، بس الله یې همدا دنیا ورسمه کړي، هغه دنیا ورسمه کړي. ورور احمدالله د دویمې ناحیې اوسېدونکی دغه زموږ کوڅه چې وه د ډېره وخت څخه دغه خامه وه، نورې ګرده کوڅې دغه شوې. بیا ښاروالۍ والا یې کور ودان اوس یې سیمنټ شروع کړي چې ډېر په نړیوال سندرې را جوړوي او ماشاءالله ښه کار هم دی. ډېر خلک هم پر خوارې درولي چې کور ودانه یې وایو. قربان